29 دسامبر د 1988 کال کې زیږېدلی یم. ښه، اوس څو کلن یاستئ؟ اوس 80 کلن. ښه، لومړنۍ زده کړې مو چېرته کړې دي؟ مخکې له لومړنۍ زده کړې نه که اجازه مې ما اول 6 کاله په کلي کې تېر کړي. سر د کابل کې زیږېدلی یم. زه اول نفر د خپل کورنۍ یم چې کابل کې زیږېدلی یم. کلي کې په کوم ځای کې یعنې؟ 2 کلیو کې. زما په جلال‌آباد کې ډېرتر په سرخرود کې، ځکه چې نیاګانې مې له سرخروده راځي، او پسرلی او دوبی او منی په سرخو کې د لوګر په سرخو کلي کې. اما د ازادي دوره د کلي دوره وه، ځکه چې موږ کابل کې ډېر قید لاندې وو. رښتیا هم ده د کلیوالي ژوند ډېر آزاد ژوند دی. ډېر آزاد ژوند و. له همغه نظر نه ده چې کوچنی ژوند ډېر ضروري. دا مې اول مکتب و، ځکه چې اول مکتب مې کوچیانو دیشین و، چې د ځوان سړي له نږدې نه لیدلی وی، لنډۍ سره یا بار سره یا دې سره له هغې جنا شو. وایي خدای نری نری باران کې نری باران چې ښایستې بدرنګې ګډې وړي. بلکل. او د دښتې لمنه به دي. نو لومړی زده کړې مې استقلال په لیسې کې سوي. اول 15 کاله استقلال ښوونځي کې وم. پس له هغه نه ځکه چې ما غوښتل چې انګریزي زده کړم. ام کورنۍ دواړو مکتبو منځ کې تقسیم و. ډېره برخه حبیبي مکتب کې و، له بې نه وتلي و، او یو نو بله برخه له استقلال نه وتلي. زه 5م صنف ته ورسېدم. دا مې غوره کړله چې باید انګریزي زده کړم، نو زه لاړم حبیبي لیسې ته. حبیبي لیسې کې بیا تر 12م ټولګي پورې مالته ولوستل؟ ما تر 12م ټولګي مې ولوستم، مګر یو کال د یو خاص سکالرشپ لپاره لاړم امریکې ته 11م صنف نه، ځکه چې هلته ممتاز هلکان یې لیږل. 14 په حدود د 15 یا 14 نفر په کال کې څو کالو دپاره لیږل. نو یو کال ما امریکایي کورنۍ سره ژوند وکړ. هلته وه چې ما انګریزي سمه زده کړله او امریکې باندې آشنا سوم. بعد له یو کال نه بېرته هېواد ته راستانه شوم؟ بېرته راغلم، ځکه چې قانون دا و چې تر افغانستان باندې شهادتنامه یې نه منله هغه وخت کې. نو او بل دا و چې کانکور په ازموینې باندې سړي سکالرشپونه معین کېدل. زه لاړم انجینري پوهنځي ته 6 میاشتې دپاره، او پس له هغه نه بیا راته یو بل سکالرشپ پیدا سو چې بیروت پوهنتون ته راړم. اول ته مې سیاسي علومو نوشکونه ولوسته. بیا لوړه زده کړو ته بالاخره چېرته دوام ورکړ؟ اما لیسانس او ماستري د امریکا د بیروت په امریکایي پوهنتون کې و. پس له هغه نه راغلم 4 کاله کابل پوهنتون کې مې درس ورکوو، او پس له هغه نه دکتورا مې د کولمبیا د پوهنتون نه ده. په کومه برخه کې؟ اول درس مې سیاسي علومو عامه اداره کې لوستی. پس له هغه نه مې بین‌المللي مناسبات ولوستل. دوم ماستري مې، درېیم ماستري مې په انسان پیژندنې کې ده، او دکتورا مې په انسان پیژندنې کې ده. پس له هغه نه اقتصاد ما نړیوالي بانک کې 10 کالو کې زده کړ، او له هغه نه پس یو خاص پروګرام و د لیډرشپ دپاره چې هغه د هاروارد او سټنفورډ د بزنس اډمنسټریشن، یعنې د بزنس د ادارې د خوا اداره کې ده. هغه مې هاروارد او سټنفورډ کې ولوست. واده مو کړی دی صاحب؟ بلې واده مې کړی دی. څو اولاد لرئ؟ 2 اولاد لرم. هلکان دي که جینۍ؟ مشره جینۍ ده او استاده ده او لیکواله ده او مستند فیلمونه جوړوي. چې شي نه د نمایشي فیلمونه نه، مستند فیلمونه. او دوم زوی ده، اوس خپله دکتورا اخلي. د اولادونو دپاره کومه لاره غوره ګڼئ چې ستاسو په پل کېږدي او که نورو مسایلو ته مخه کړي؟ اما د اولادو ډېره روزنه د دوی د مور لخوا سوې، ځکه مور اما مېرمنه هم د فرانسې یو ډېر مشهور پوهنتون یې لوستی، هم د امریکایي پوهنتونه سیاسي علومو کې ماستري لري، او بیا ژورنالیزم د کولمبیا پوهنتون کې ولوسته. مګر کار خاصی که د دې دپاره چې اولادونه رښتیا وروزي. د اولادو برخه کې زه په ازادي باندې عقیده لرم، ځکه دوی باید ستاسو ارزو یې چې اولادونه دې باید اما ارزو دا ده چې خلکو ته د خدمت وکړي او وکړی شي داسې یو توانایي ولري چې نورو ته مفید ثابت شي. ما زوی د مثال په توګه یو ډېر غریب افریقایي مملکت ده، هغه ته یې وکړل شول چې $15 میلیون وویسي. دا ځکه 4 کال یې کار کوو مخکې د دکتورا ته لاړ. هغه خدمت ده. او وخت راغلم یو کال رخصتي واخیستله، او 3 میاشتې اولې ورځې موږ ډېرې سختې ویدل. 3 میاشتې دلته چپرکټ نه پیدا کېده، په ځمکې ویده وو. ډاکټر صاحب واده مو په خپله خوښه کړی؟ بله
په شخصي ژوند کې یو بل پښتنه بنو چې واده مو یو کړی دی کدوه یو معلوم در دوه څوک پوره کوي تر څلورو پورې په شرعي جواز سره شرعي جواز ده مګر په شرط دی چې مساواتي او بله نو مساوات ټول اړخونو کې رسیدنه ټول اړخونو کې رسونه ډېر سخت نه زه ژوند کې ډېر نیکمرغه یم چې داسې واده مې کړی چې د عقیدوي واده ده او د هغه په اساس باندې وقتی چې ما فیصله وکړله چې راسم او امام ماش تقریبا نیم $250,000 په کال کې او استعفا ورکړم مېرمن مې ویلې وطن باندې د مینه د لاړ څه هر څه کوي په څو ژبو باندې خبرې کولی سئ پښتو دری انګلیسي اردو هندي عربي 2000 کلمې د حدود د روسي ډېر ښه په کور کې د کور په چارو کې څنګه د اولادونو له مور سره څه دی خپلې مېرمنې کومک کوئ زه ډېر ښه اشپز یم ښه ډېر ښه اول هر شی چې کتاب کې شوروا څنګه ده شوروا هم پخولی شو پس د دې نه چې د افغان د پخلاینې کتابونه راغلل دلته مې افغانستان کې مې څوک نه پرېږدي اشپزخانې ته مګر باندې چې اوس هم زه همیشه مرسته کوم ځکه دا باید سړی مساویانه توګه مرسته وکړي نو اول کې زه له اشپزي نه ډارېدم ټول پاکول په ما و پس ته یو واري مېرمن مې پښې عملیات کړی و نو هغه وخت چې اشپزي زده کړه یو واري پوه شوم چې له کتاب نه شی پخولی شي بله وخرم ډاکټر صاحب له ورزش سره څنګه ده مینه لرئ ډېره سخته ما کوچنیوالي په اسب باندې تېر شو او د اسورلي هم واقعا یو ښه سپورت دی ډېر عجیب شی و ځکه چې کلي کې موږ آسونه درلودل او بل په پښو ګرځېدل باندې زه چې پوهنتون د کابل کې وم د داود خان دوران کې هره ورځ تقریبا 20 کیلومتر په پښو ګرځېدم ځکه چې هره اونۍ کې یعنې له دې ځای نه تر پغمانه پورې یعنې 4 یا 5 وارې تلم کور منځ کې او پوهنتون منځ کې او بېرته او هلته غرونو ته اما ډېره سخته مینه ده بیا هم اکثر ځای د افغانستان کې ځکه چې ځواني کې موږ ښار کې ډېره علاقه درلوده یو اونۍ د مثال په توګه زه په اسب باندې سر د اندراب نه تر آخر د اندراب پورې تر خواکه پورې تللی بدخشان کې اما مېرمن ما 15 ورځې په شغنان کې هېڅوک هم نه پېژندل دا ډېر ګلالی وطن ده دا فتن کته سو تیاری نه او خلکو هم ډوډۍ راکړه هم په بامو باندې ځای راکړه 15 ورځې په شغنان کې په پښو ګرځېدو ډېر ښه تاسو ویل چې غرونو سره زیات علاقه لرئ له زراعت سره څنګه دی زراعت سره ډېره سخته ځکه چې له ورځې نه چې ما سترګې خلاصې کړي دي اوبو مسایلو باندې پوهېږم زموږ کلی آخري کلی ده ځکه چې اما نیکه ډېر پوه سړی و ویل د خان کور باید آخري کور یې چې هر وارې کلی اوبو بندي کړي نو موږ د اوبو بندښت لیدلی د همدې دپاره ما د اوبو تاریخچه ولیکله په افغانستان کې ځکه اوبو داسې حیاتي شی دی په افغانستان کې او دې نظره کرنې ته ډېره سخته علاقه ده ځکه چې اکثریت د موږ خلک په کرنې بوخت دي او بل برخه همدارنګه مالداري ته په زراعت کې بیا له کوم څه سره زیات علاقه لرئ زه یو باغ کې لوی سوی ځکه کوچنیوالي مې په کلي کې په یو ډېر لوی باغ کې تېر سوی نو هغه مېوې چې مخصوصا پیوند دی خدای دې نیکه مې وبخي په خپل لاس زده کړي وو موږ ته ډېر خاص اهمیت درلود له بدې مرغې نه روسانو موږ کلی بمبارد کړ اوس له سره یې غواړو چې ورغول سي نو باغواني ته اما ډېره سخته علاقه ده چې ګورم اوس کور کې مې کابل کې تقریبا 2000 ونې کېنولې دي ډېر ښه سړی وکړی سي بېرته چاپېریال ته څه مرسته 2000 ونې په خپله پلرنۍ ځمکه کې نه دا مې خپل کور ده کابل کې ښه درسته او په رنګونو کې له کوم رنګ سره زیاته مینه لرئ رنګونو کې د یو خونه شنه ته ځکه شین رنګ د باغ رنګ او وقتی چې سارا باندې تاسو لوی سوي ځکه باقي برخه دښته ده نو دا د دښتې رنګ او د کلي رنګ همیشه ما په تصویر کې یو ورځ روسیې کې وم ډېر نیمه شپه د تلویزیون مې روښان کړ یو ثانیه یو شی مې ولید او ټکان مې وخوړ ما د افغانستان ده 2 دقیقې بعد پروګرام راغی رښتیا د اسکندر مقدوني
د پروګرام تعقیب وو. بله بله. اما رنگونه د افغانستان رنگونه دي، د صحرا رنگ، د باغو رنگ، د کلیو رنگونه. نو د دښتې رنگ او د کلی رنگ همیشه ما په تصویر کې. بله. یو ورځ روسیې کې وم، ډېر نیمه شپه د تلویزیون مې روښان کړ. بله. یو ثانیه یو شی مې ولید او ټکان مې وخوړ، ما د افغانستان ده. 2 دقیقې بعد پروګرام راغی، رښتیا د اسکندر مقدوني د پروګرام تعقیب وو. بله بله. اما رنگونه د افغانستان رنگونه دي، د صحرا رنگ، د باغو رنگ، د کلیو رنگونه. بله. او مطالعه کې څه ډول مطالعه سره مینه لرئ؟ زه بېله کتاب ژوند نشم کولی، نو هره ورځ هر حالت کې چې اوسم، افغانستان کې چې اوسم، هم پښتو لولم، کلاسیک پښتو. خوشحال خان مې بار بار لوستی، ځکه خوشحال خان را باندې زښت ډېر تاثیر کوي. همدا رقم سعدي یا ثنایی یا فردوسي یا مولانا سره مې ډېر سخته مینه ده. په دې ترتیب باندې هماغه رقم چې خوشحال خان او رحمان بابا سره مینه ده. ما تصوف کې زښت ډېر کار کړی، تاریخچه د تصوف مې لیکلې 400 کالو. نو د اسلام تاریخ باندې ډېر سخته مینه لرم. بله بله. په دې اړه به څه کار کړی وي؟ زښت ما وقتی چې استادم ما 14 کاله استادي وکړه، 4 کاله دلته او 10 کاله باندې. بله بله. یو کال ما رخصتي واخیستې سیرت نبوي په مدارسو کې ولولم، او دا ډېر له هغه نه مخکې داسې جامع تحقیقات په مدارسو باندې نه وو سوي. ما لومړنۍ مقالې په 26 کلن وم بینالمللي مجلو کې چاپ شولې، چې هغه د اسلام تاثیر د دولت په جوړونې کې په افغانستان کې ده او محاکمو کې طریقه د حل د شریعت د عملي کولو دي. بله. او د خوشحال بابا یادونه تاسو وکړه، د خوشحال بابا له کوم اثارو سره زیاته مینه؟ ټول کلیات مې لوستي دي، ځکه خوشحال بابا د سړی ده اول کې د مناجات ته ګوري. بله. یعنی په دې سویه یو انسان چې د نورو، ځکه دا له خدای نه رښتیا بخښنه غواړي او وایي چې ګناهګانې کړي دي او په خپل ګناه باندې معترف ده، اما د خدای دربار دومره لوی ګڼي. بل بازنامه ده. بله. بازنامه ته یا دستارنامه ته که وګورئ، دا عجیب د پښتونولي او د یو خاني ویان ده. ځکه خاني په پښتنو منځ کې په لوی لارې کې منځته راغله ده، او د کورنۍ تاریخ مرصع د افضل خانم د بخش زښت ډېر مهم اثر ده. نو د خوشحال خان ژوند یو حماسي کلتور او یو اسلامي کلتور په هغه توګه موږ ته روښانه کوي چې د مثال په توګه میرویس نیکه باندې موږ ډېر کم شی لرو، مګر خوشحال بابا باندې او د ټولې کورنۍ باندې او بیا افضل خان له لارې نه د مسیح دې باندې زښت ډېر اثر لري. نو ځکه دته ما خاصه علاقه. د خوشحال بابا یو کلام رایاد شوی چې نه خوشحال وایو، نه خټک وایو، نه خاني وایو، چچ په لاس تور موسیلي وایو، خو چې ځواني وایو. تاسو هم د ځوانۍ دغه تیر یادونه ته سړی بیایي او د ځوانۍ هغه سرشاره ژوند چې نه ځمکه مني او نه اسمان. او مې تاسې د خبرې په تایید ما په یاد دي چې په تیږو باندې به ویده سو په مختلفو درو د افغانستان کې، یا بامیان کې یا پکتیا کې. یوه قصه وه، ما مېرمن ویلې چې یو کتاب به ولیکي چې دا لاره ده، ځکه چې موږ همیشه له غزني نه لاړو اورګون ته، اورګون نه لاړو ګردیز ته، له شال لاړو خوست لاړو او لاړو لاړو خوست ته، بیا په ځاځیو څمکنیو دا منګلو برته وګرځېدو لوګر کابل ته. نو هر وارې درېدو خلک نه پوښتنه کوله چې دا لاره ده، ځکه او افغانستان کې هلته قاعده وه چې چا درته نه ویلې چې لارې باندې نه پوهېږي، نو کوم وخت به یې 10 کیلومتره شاته ولېږئ. بیا خاصتا دغه زموږ ستاسو غرني کوچیان یو چېرته ځینې پوښتنه ځینې وکړي، یو ساحه به ډېره لرې وي، مثلا 20 کیلومتره 20 کیلومتره فاصله به وي، دی به وایي چې دغه وړکۍ غونډکۍ نه چې بالکل، یعنې په ډېرې لنډه. نو یوه خاطره مې ده سیند نه ووتلو چې خوست ته لاړو، خدای د حکیم تنیوال وبخښي، دوی کلي ته تلو تڼیو ته، د قاچاق کاروان. موږ پوه نه شوم خلکو چې عادي کوچیان دي، 2 یا 3 وارې موږ تېر و بېر شولو، آخر دوی را من ډزې وکړلې.
ما ډزې اولي وکړلې. بله بله. نو موږ ویلې چې موږ خپل یو. نو لږ څه ښکنځلې راته وکړل او ویلې که خپل یې شاته لاړ شئ که نه موږ سره څه غرض لرئ. لاړو برته خوست ته لاړلو. زادرانو کې د ببرک خان کلي کې خلک وتلي وو ډېر په وارخطا یې خیال یې کړی چې موږ باندې څه سوي دي. هغوی د اطمینان څه خبره نه وه، دوی ته په هوا کې ډزې کوي. دا خو د ژوند یو خوږه خاطره وویله، کېدلی شي چې د ژوند یو ترخه خاطره هم راته یادونه وکړي. ترخه خاطره معلومدار هغه ورځ وه چې د ثور کودتا وسوله. بله. او 3 میاشتو بعد یې ما ټول کورنۍ بندیان شو. موږ کورنۍ کې داسې نارینه پاتې نه وو چې له 12 صنف نه عمر ډېرې چې بندیخانې ته لاړ نه شي. کېدلی شي چې تاسو د کورنۍ د غړو نومونه یاد کړئ. څوک؟ شاپور خان آموزش جنرال و د عربي پوهنتون قماندان و، هغه مې د پلار د تره زوی و، اما موږ ته د تره حیثیت درلود ځکه چې موږ کورنۍ. پلار مې شاهجان احمدزی نومېده، د اعلیحضرت دوران کې د ترانسپورت امیر رئیس و. تره مې ډاکټر قیوم کوچی نومېده، وزارت خارجه کې و. دا ټول بندیان شول. شاپور خان شهید شو په دې دوران کې. او موږ ته ورځ او شپه معلومه نه وه ځکه دوی کوټه قلفي کې وو او دوی ته معلومه نه وه. نو مور مې هغه وخت کې مجبوره شوله څه جایداد چې موږ درلودل خرڅ کړي چې دوی ژوندي اوسه. بهرنیو هېوادونو ته مو سفر کړی ډاکټر صاحب؟ شاید شپېته اویا مې کتلي، حساب رانه ویر ده ځکه زه نړیوالې بانک کې چې وم اول د شرقي اسیا او د جنوبي اسیا مسؤل وم. نو ټول شرقي اسیا تقریبا ټول جنوبي اسیا دوامداره توګه لیدم، مخصوصا چین و هند باندې مې 15 کاله دوامدار کار کوو. پس از نه 15 کاله ما روسیې باندې کار کوو. شاید هغه برخې د روسیې د چین او هندوستان چې ما لیدلي دي ډېر کم د دې خلکو وګړي لیدلي. اروپا کې معلومدار ډېر برخې د اروپا کې یا د کنفرانسول نظر نه یا د کار نظر نه. افریقې کې په دې تیرو کلو کې ما سودان ته مشوره ورکوو او هلته عربي هېوادو کې ځکه چې لبنان کې مې درس ویلی، سوریه او مصر و دې کې، الجزایر تونس و دې کې البته شمېر رانه تللی. د دغو شپېتو هېوادونو په سفر په لړ کې چې تاسو درلوده خپل هېواد افغانستان څنګه ورسره مقایسه کوئ او د افغانستان دپاره کومه لاره غوره ګڼئ تر څو پورې چې د سیالانو سیال شي؟ ما ته د څو هېوادو تجربه د افغانستان دپاره زښته ډېره مهمه ده. یو د دوی سنګاپور ده، بل مالیزیا ده، بل اسپانیا ده او بله برخه د امریکې جنوبي ایالتونه دي. دا ځکه چې ټول د دې هېوادونه یو وخت کې ډېر بد حالت کې و لکه موږ حالت وو. اما و سنګاپور ته که 8 کاله مخکې وګورئ هیڅ شی نه لري او خلکو او له مالیزیا نه دا بیل شو، خلکو فکر کوو چې دا به انفجار وکړي. نن سنګاپور اقتصادي قدرت په دنیا کې سره د دې چې یوه جزیره ده او رشوت و کثافت منځ کې زښت ډېر و، قومي تضادونه چینایان و هندوستانیان له اصلو دې کې ډېر و. نو زه فکر کوم ما یو کتاب په دې لیکلی چې نوم یې ده چې د ناکامو دولتونو بدلون په اغېزناکو دولتونو. دلته دا تجربې زښتې ډېرې مفیدې دي. د اقتصاد له نظر نه شرقي اسیا موږ ته مهمتره ده تر لاتین امریکې او جنوبي اسیا نه، ځکه موږ په وچې باندې تړلي یو مملکت یو، نسو کولی چې فرمایشي اقتصاد ولرو. نو د دولت او خصوصي سکتور منځ کې باید یو تړون راسي چې موږ وکړی سو بازار ته په هغه شکل انسجام ورکړو چې رښتیا وده راسي. هر برخې نه ما یو شی زده کړي دي چې د هغه په اساس باندې موږ کولی سو چې افغانستان ته یو مثبت درس واخلو. دا داسې نه ده چې یو کتابي چې افغانستان ته انتقال شي، مختلف د فصلونو برخې سره انتقالولی شي. هغه کتاب کې چې ما لیکلی چې د عادل نظام د بدلون لاره ده
په همدې ټولو اصولو استواره ده. ما خلاص کړي نه دي د افغانستان شرایط دي. ډاکټر صاحب له شعر سره څنګه د مینه لرئ؟ شعر سره اوسخ دي. له کوم ډول شعر سره؟ اول کلاسیک ده، ځکه چې داري ادب کې زه له بیدل نه ډېر سخت متاثر شوی. بیدل یموږ ملي شاعر واقعا رښتیا چې زه ډېر تاثیر کړی. ما د داري ادبیاتو تاریخچه لیکلې له محمود طرزي نه، د عبدالرحمن خان له منځ نه تر د ثور کودتا پورې ما د داري د تاریخ مفصل هم د شعر او هم د نثر تاریخ لیکلی. په همدارنګه د پښتو په پښتو برخې کې اولې برخې کې معلومدار خوشحال خان رحمان بابا دی. بیا لرو بر کې حمزه بابا دی او غنی خان ډېر تاثیر را باندې کړی. حمزه مخصوصا سفرنامه د حمزه کابل ته عجیب اثر ده. خپلو لیکوالو کې الفت صاحب ته مې ډېره سخته مینه ده، ځکه الفت صاحب کې یو تقوا وه. ما د دې شرف درلوده چې ځان یې شاګرد وبولم، ځکه د هغه تقوا زښته ډېره وه. ما ته یې د ملګري په حیث کتل، ځکه چې زه کابل پوهنتون کې ما ترجماني کوله د بین المللي کنفرانس. نو الفت صاحب د بینوا صاحب لیکنې زښت ډېر اغېزناک وي. ما ډېرتر په نثر کې د نثر کې د مرحوم شفیق څو اثرونه، ځکه شفیق صاحب ډېر لږ موسی شفیق لیکنې د تعداد د نظر نه ډېر لږ و، مګر څو داستانونه یې دي پرمحتوا و زیات، ډېر پرمحتوا او قلم د دې هم داري او هم پښتو کې ډېر محکم و. پشواک صاحب معلومدار د یو کوچنی باندې مخصوصا یو شعر مرا یاد دهد از آن دیار امروز که مردمانش اسیرند و مملکت آزاد، یو شی ده چې هیڅ به مې هیر نسي، که دا یو کنفرانس کې کوچنیوالي کې ما ویلي و او نږدې له مکتبه ویستلي و. په شعرونو کې بیا داسې حماسي و، طنزي و، سیاسي و، په حساب عشقي و. دا مې ټول کتل. عشقي شعرونو سره څنګه ده؟ عشقي شعرونو سره لږتره، ځکه چې وخت نه پیدا کېږي. اما حماسي او سیاسي اشعارو باندې زه روزل شوی یم. عشقي برخې کې لنډۍ دي. لنډیو نه زه ډېر سخت متاثر یم، ځکه لنډیو کې یو تاثیر ده چې بیا نه پوهېږي. یا دري کې لنډۍ کې بیا څو ډوله دي که نه؟ بالکل حماسي هم پکې هماغه وایم درته. یو عشقي به یې زه درته ووایم چې راياده شوله ته که اجازه یې ضرور ځه. وایي چې بېسواد ته مې ور نه کړي دواخانې ته په نسوارو پسې ځي نه. دا بل هم ده نه، وایي دا ما یو په حساب یو تنزیل لنډۍ نه ډېر اعلی ده. یو بل هم ده نه، وایي چې روکی چې سپور سي د خپل کور سي، لالی د سپور سي چې سپره ورسره ځمه. نو داسې یو روایت هم موجود دی ډاکټر صاحب، وایي چې د یو ملک جمهور رئیس وخاندي په هغه ملک کې ارزاني راځي. موږ زه به څنډې ته لاړ شم عشیې ته د خپرونې روحي څنګ ته. البته زموږ ولسمشر تېر کال په 2-3 پروګرامونو کې زیات وخندل. نو داسې تعبیر ترې وشو چې انشاءالله چې په وطن کې ارزاني کېږي. په غوښ په ورځ کې وچکالي هم زیاته وه او غله او دانه هم ډېر په جګه بیه باندې خرید و فروش کېده. او کله چې اوس سره مقایسه کوو هغه د مشرانو او د پخوانیو خلکو خبرې واقعا هم په ځای وي. نو موږ هم په دې خاطر غواړو چې تاسو هم وخندوو، که چېرته په راتلونکي کې زموږ د هېواد ولسمشر واوسېږئ چې ارزاني د خدای ډېرې صاحب سبا چې له خوب نه کله راپاڅئ تر ماښامه پورې کېدای شي د خپل تقسیم اوقات موږ ته ولیکئ چې په کومو کارونو باندې بوخت یاستئ؟ عموما ما تقسیم اوقات 14 تر 18 ساعته ورځ د کاري دې ورځو کې 20 ته رسېدل. دا په دې خاطر باندې چې کمپاینونو زور بله د کمپاینونو چې شي د نو 20 ته رسېدلې 4 ساعته. و به وروسته چې سهار کله د خوب راپاڅئ لومړی اما کار عموما 15 ساعته افغانستان کې لومړی شی 1 ساعت دپاره لوستل دي. وخت چاچ کوم هماغه وخت کې برته اسلامي تاریخ باندې یا شعر ادب باندې لوستل کوم. پس له هغه نه تر چې نور چېږي 2 ساعته لیکنې کوم.
ځکه ما بیل لیکنه په دې وروستیو کې هم څه چاپ شوي اثار چې لري؟ یو کتاب مې په دریو پښتو چاپ شو چې پروګرام مې ده. په څه نوم باندې یادېږي؟ د عادل نظام ته لاره روزنه به نظام عادل په دریو پښتو کې دواړو چاپ شو. تفصیلي و د رښتیا د 40 کالو نتیجه ده. بله. یو مقاله مې په واسي جورنال کې وتله، دوم مقاله مې فاینانشل تایمز کې وتله، دریم مقاله یو ډېر مشهور مجله په نیو سټیټسمن هغه کې به وځي، او څلورم مقاله نن سهار مې خلاصه کړه ګارډین اخبار کې به وځي. موسیقي څنګه ده؟ موسیقي اورئ؟ موسیقي صوفي موسیقي اورئ. بینالمللي صوفي موسیقي ته زښت ډېر شوق. د چا له غږ سره افغاني هنرمندانو کوم یو هنرمند؟ افغاني هنرمندانو سرهنګ سره مخصوصا وقت دای د بیدل اشعار لولي رښتیا ما ته حرکت راکوي. ناشناس معلوم داری ما نسل کې ناشناس ډېر تاثیر درلود. ځوان نسل سره دومره آشنا نه یم، مګر موږ دوران کې ظاهر وایدای ما انصنفه یو. بله بله. استقلال مکتب کې موږ 2 کاله انصنفیان او وقتی چې دای بدل سو په اماتور باندې هغه خاطرې لمز باندې دی. او احمد ظاهر لمانه 2 کاله مکتب کې وړاندې و نه وړاندې و. او اول د احمد ظاهر سندرې د ابي مکتب کنسرتو کې کېدي. بله. ډاکټر صاحب یو ډېره مغلقه پوښتنه درنه کوم چې زه یې لمن یم چې جواب یې راته ووایاستئ. یو خو به اول دا پوښتنه وکړم چې کله چې تاسو واده وکړ والده صاحب حیات وه؟ بله امام مور لم حیات ده. بله شکر ماشاءالله ډېر ښه شکر. پوښتنه مغلقه پوښتنه په دې معنا باندې ما د ځینو نوماندانو نورو سره هم دا خبره مطرح کړې ده، هغوی ته مې هم دا مقدمه ورته ورکړې چې زه ډېره مغلقه پوښتنه درنه کوم او لمن یم چې د زړه له عمق نه د زړه له تل نه او په صادقانه ډول باندې د ځواب راته راکوي. کله چې کور ته ننوځئ سترګې مو په مور ولګېږي، خوشحاله کېږي او که په مېرمن؟ اما مېرمن اوس کابل کې نه ده، نو یوازې په مور باندې لګېږي. کوم وخت چې دواړه یو ځای دي سره د دواړو اړیکې فرق لري. مور سره هغه مناسباتو په اړیکو باندې زه نه غږېږم. نه د دوی په مناسبات فاصله ډېر ښه دي. موږ مناسبات ځکه زه جنجال نه لرم چې ما د مېرمن او ما د مور منځ کې جنګ نه ده. دا هر کور کې دي، مګر موږ کور کې فاصله د خدای نشته. او دلیل دا و چې اما مېرمن اما مور په دې باور نه و چې زه به واده وکړم. مثال کوو خو کم جنجال نه دی. خو اخر به دغه واده خو کوي، دا خو هغه شرعي لحاظ نه یو مسنون نه، مګر مور دې چې سل وارې درته وایي چې دا دې سره واده وکړه او دې سره او دې سره او ته وایې نه، نو بالاخره نظر یې اوړي. بله بله. او بیا وایي چې باید وینې کې کړه. ډاکټر صاحب وایي چې خلک متل کوي، وایي چې خندا د ژوند مالګه ده. ستاسو په بعضې خلک وایي نه چې وایي مېرمن د ژوند مالګه ده، تاسو کوم یو تایید کوئ؟ مېرمن د ژوند مالګه ځکه ده چې کور کې سړی ارامه نه وي او فکري نظر نه یو فکر کې نه وي، ژوند تریخ سي، بیا سړی خندا نسي کوی. نو له هغه نظر نه د خندا اساس کور کې ده. بله بله. یو پوښتنه بله دا وکړم صاحب چې څنګه دا فکر دا سره پیدا شو چې تاسو باید ځان ولسمشرۍ ته کاندید کړئ؟ ډېر ساده و. یو ځوان تېر کال هلمند و، ځوانان راغلي وو، یو خارجي محصل سره کار کوو، دوی غوښتل چې د افغانستان په ولایتو باندې پوه سي او نه پوهېدل چې څنګه یې تحلیل کړي. نو ما ویل چې 3 ساعته به زه تاسو سره کښېنم، یو چوکاټ به یې تاسو د فکر نه په ګډه جوړ کړو چې هغه په اساس باندې پوه سي. او 3 ساعتو کې دا نتیجه راکړه. دا ځوان له هلمند و. ما ته یې وکتل، ویلې ډاکټر صاحب د قیامت په ورځ کې به دلې ګریوانه ونیسم. ظاهرا په خپل کور کې ما ویلې کور ده نو ښه راغلې، موږ خپل کور کې چاته څه نه وایي، هر څه راته ټول افغانان یو دود دی. ما ویلې ورور څه مې کړي دي؟ ویلې هېڅ دې نه دي کړي، هغه دپاره در باندې پکار یم. دې ملک ته د خدمت وکړه، اوس خوله دې نه خلاصوي. وضع خرابه ده، که ته ونه درېږې سبا قیامت ورځې کې به د مسؤول وګڼې. ما چې وکتل ما مجبور شوم، ځکه
څه چې ما زده کړي یعنی انګیزه دا و چې د هغوی خبرې په تاسو دومره تاثیر وکړي چې باید دې ته وهڅولی چې ځان باید ځکه ډېر خلک راغلل ما نه یې غوښتنه کوله مګر په دې صراحت او په دې سپېڅلي سپینې رقم بل چا نه و راته ویلي ضرورت و ځکه ما ته افغانستان ته خدمت د یو پور حیثیت لري 11 کاله ما درس ویلی باندې او دا 11 کاله د دې وطن په پیسې وي نو ځکه هر څه مې چې زده کړي دي بیرته د دې وطن له برکته دي او هر ګوټ د دنیا کې به چې زه وم بیا به مې ویلې چې له دې مملکت نه څه اغېزناکه تجربه ده چې وطن کې به بیرته پلی شي که یو ښار کې ګرځېدم کابل یا قندار یا خوست به مې په یاد و یا هرات یا مزار که یو کلي کې به ګرځېدم کلي به مې په یاد و که یو سیند مې لیده چې له هغه نه برق جوړ سوي د کوکچه یا کنر په فکر کې به و که په همدې ترتیب باندې هر شی مې چې لیده یو باغ مې چې لیده فکر به مې کوو چې شبرغان کې یا تاشقرغان کې یا بدخشان کې به ځي ډاکټر صاحب په کور کې څنګه یاست خوشخویه یاستئ ډېر ستاسو ځینې دوستان داسې نظر کوي ډاکټر صاحب ډېر قاطع دی او قاطع او ډېر زر خواشینی کېږي نه بابا زر خواشینی کېږي څنګه څوک چې پوهنتون د کابل کې ریاست وکړي په خواشیني پوهنتون اداره کوي چې ځوانان نه شي کولی 9000 ځوانان د پوهنتون سره ما درې میاشتې بحث وکړ تاسې ولیدل چې نتیجه یې څه دوه شیان کې باید سړی فرق وکړي زه چې وزیر د مالیې شوم د افغانستان خزانه کې یو قران نه و د پاکټو په شا کې سلها میلیونه افغانۍ په شخصي امر زورواکو ته بخښلي وو پخواني حکومتونو د افغاني قیمت زر چنده ټیټ سوی و او ما ته خلک راتلل خیال یې کوو چې ما باندې په زور باندې به دا وچلوي چې د بیت المال پیسې ورکړم نو تاسې قضاوت وکړئ دوی ته به یې تسلیم سوی وای یا غاړه مې شریعت ته ایښې وای او د عمر فاروق پیروي مې کړې ما په وزارت مالیې کې د حضرت عمر فاروق پیروي کړې که هغه ته جدیت وایي تابع مسئول حضرت عمر فاروق په لارې درېدلي یو د حضرت علي کرم الله وجهه لاره م تعقیب کړې ده او تر اوسه پورې خو چې چا دا نظر ورکوو ځکه ما له نږدې در سره بانډار نه و کړی اوس هم چې نږدې در سره بانډار وکړو تورې شنې هم راته پرتې دي مجلس مو هم ډېر خوږ دی او د خپرونې هغه وروستیو شېبو ته نور ورلاندې یو وروستۍ پوښتنه به درنه وکړم که چېرته تاسو په ولس په دغو ټاکنو کې بریالي شئ لومړنی کار به مو د افغانستان دپاره څه شی وي لومړنی کار مې په اول ورځو کې به څو شی اول د اردو د اعلی سرقمنداني به ژوندی کړم یعنې په راس کې به تاسو یاست په راس کې به یې زه څلرویشت ساعتو کې هر 8 ساعت کې ما ته باید یو امنیتي راپور راسي چې دا ژوندی دوم 20000 مخور به تلیفون باندې پرګ وتړم چې یو ولسیز راپور د امنیت او د ټول کار وي دوم دریم د کار یوه 200,000 کسیزه قوه به ایجاد کم چې ځوانانو ته د کار شرایط برابر سي څلورم د 8 ولایتو نمونه کولو باندې هماغه ورځ به اقدام وکم او پنځم ټول دولتي پوهنتونونه په دولتي تصدی بدل کم هماغه ورځ باندې په اول فرمان کې تر چې دوی وکړای سي عایدات پیدا کړي او خپل ولګي شکر ډاکټر صاحب لکه ما چې یادونه وکړله چې مجلس خو زما او ستا مجلس ډېر زیات خوږ دی او زما هم زړه نه کېږي چې قطع کوم خو وخت نوره د اجازه نه لري چې خپرونه وغځو او د خپرونه وروستۍ شېبې ته نور ورلنډ یو ساعت هم تقریبا 8 بجې او 8:50 دقیقې نه 2 دقیقې 9 بجو ته پاتې د ملي ټلویزیون نورې خپرونې لري ستا خواښې د محترمو لیدونکو نه به راځه په دې ځای کې به پرېږدو خدای دې حاضر مجلس ته ورکړي جنتونه البته له لیدونکو سره یو ځای بالکل او خدای دې ټول افغانانو ته خندا نصیب کړي امین